ریزولوشن سنټر باید زده کړي او زه غواړم تاسو ته دغه مسجونه هم ښکاره کړم چې خلکو څنګه خبرې وکوئ او څنګه مسجونه به دلته ښکاره کیږي. که چیرته هم یو میلمه ستا کور ته راځي یو شی د خرابوي یا کور د دومره ګندګۍ چې هغه نورمال ګندګي نه زیات دی نو ته حق لري چې ایربنبي سره تماس ونیسي او ته یې د کس دغه ورانی کړی دی او ماته زما تاوان راکوي. یا مثلا یو کس نه دا پوښتنه کوي چې ورته ناوخته وي کور کې دا شیان نو ماته اضافه پیسې راکړه په میسج کې ورته وي ته ورته لیږلی شي. نو اوس راځو زما سکرین ته. زما په سکرین کې تاسو دلته ګورئ چې زموږ دغه میلمه راغلی دی د 2 شپو دپاره 220 پاونډ یې ورکړي دي 212 پاونډ یې ورکړي دي. دغه ډیټیل تاسو زه ښودلی شم چې موږ شپې ارزانه کړی وو غواړو غوښتل چې بوک یې کړو چې کم سړی یو شپې 2 شپې پاتې کېږي نو کلینینګ فیو ته کولی شي کمې کېدی. که څوک د یو هفتې نه زیات پاتې کېږي نو کلینینګ فیو ته 50 یا 80 ته کېده. کلینینګ مربوط کې ته څونه چاته فیس ورکوې همغه پیسې پې ښودلی شي یا هغه چارج به نور هم اضافه کولی شي. دا هغه چارجز دي چې دا ایربنبي ته اخیستې دي سرویس فی ده ایربنبي خپل اخیستې ده. دا وی ای ټي په سرویس فی ده مثلا په یو ای کې وی ای ټي فقط 10% دی او که فکر کوم 5 اوس یې 10 کړی دی نو په هر ملک کې تی هلته ویټ ویلیو ایډډ ټیکس څومره دی هغه به ترېنه کټ کوي په سرویس چارج باندې نو دغه پیسې ماته راځي. سمه ده. اوس زه دا ټول کمیونیکیشن لرم څه مشکل نه دی زه تاسو ښکاره کوم دا زما پخوانی ګیسټ دی. سمه ده. دا موږ نه تللی دی او زه غواړم داسې یو مشکل لرم دې سړي زه یو مشکل لرم نو زه راځم اول کې وبخښه تاسو ته ښکاره کړم بیا راځم وزټ هیلپ ته ټوډے چې راغلم بیا راځم وزټ د هیلپ سنټر باندې مې کلیک کو. اوس ماته وایي چې تا چا سره هیلپ پکار دی مثلا دا کس دی ته به ګوري چې کوم کس سره ستا مشکل دی. مثلا زما مشکل دی دې کس سره د باندې کلیک کوم دې چې یې کړي دي ورانی یې کړی دی زه ورته وایم چې ریکویسټ مني ماته اضافه پیسې دې راکړي. چې شی ورانی یې کړی دی ایکسټرا سروسز دي یا دلته ان ایکسپیکټډ کلینینګ دی ډیمیج دی یو شی پټ کړی تا نه زه مې مانه چې پټ کړی دی ان ایکسپیکټډ کلینینګ دی. بیا دلته مې کلیک کو ګیټ سټارټډ ریبرسمنټ سرویس ښکاره کېږي چې ماته کوم تاوان یې کړي دي د هغه بیرته ماته تاوان راکوي چې کوم رانی یې کړی دی لیکن زه باید سالډ ایویډنس ولرم. مقصد دا دی چې تا نه یو شی پټ کړی بهتر دا چې هغه شی بیرته واخله رسید ځان سره وساته رسید ایربنبي ته ښکاره کړه. یا مثلا ته کلینینګ سرویس کمپنۍ سره کار کوي ته کولی شي چې خپل بیرته کلینینګ وکړي ایکسټرا سرویس راغلی دی هغه انوایس یې واخله ایربنبي ته یې ورکړه. که دلته زه ګیټ سټارټینګ کوم نو ته میسج ځي نو غواړم چې تا ته میسج لاړ شي نو ځکه مخکې نه ځم زه او هم چې هر څه کوي یو ثبوت باید ولري چې ته ځې مخکې تللی. که بغیر ثبوته مخکې ځې نو بیا ایربنبي فیصله کوي چې ستا باید څومره حق وي. دغه عکسونه چې تاسو ما ښکاره کړل دا ان ایکسپیکټډ کلینینګ وه او لږ زره زموږ یو رنګ بل یې خراب کړی و چې کوم دروازې بل نه هغې خراب کړی و. نو همدې دواړو دپاره موږ سره کوم ثبوت نه و ځکه موږ بل نه و اخیستلی کلینینګ سروس موږ خپله کوو نو بیا موږ ته 102 پاونډ موږ ته ایربنبي راکړل وی کتل چې دومره کېدی چې دوی ته ضرورت شي هغوی خپله فیصله وکړه. که موږ سره ثبوت چې موږ دومره مصرف کړي دي 400-500 موږ ته ټولې پیسې راکولې. نو دا و ریزولوشن سنټر چې باید زده یې کړي پوه شي پې او هېڅکله مه وارخطا کېږه. بعضې وخت کې ستاسو لیسټینګ کېدای شي سسپینډډ شي ایربنبي سره خبرې وکړه یو څو ورځې لپاره سسپینډ کېږي او بیرته یې ته خلاصوي نو کوم تش خبره نه ده. دا و ریزولوشن سنټر امید لرم چې د باندې ډېر راحته او په ارامه او پروفیشنل مخکې لاړ شي.